راځئ څو بیلګې له هغه تمرینو څخه چې عبارت له تغیر منونکي تورو سره دی کار وکړو. ښه یو عبارت ولیکئ چې 11 جمع ا وښیي. ښه لرو ا او که چېرته 11 پر هغه زیات کړو باید ا جمع 11 ولیکو، او یا هم کولای شي په څیر د 11 جمع ا ولیکئ. دغه دواړه یو ډول مفهوم څرګندوي. ښه اوس خپل ځواب ګورو. زموږ ځواب سم ده. راځئ دلته بله بیلګه کار وکړو. هغه عبارت ولیکئ چې د دې او نه حاصلې جمع وښیي. دا په دې معنا ده چې تاسو دې او نه سره جمع کوئ. نو کولای شئ دې جمع نه ولیکئ. خپل ځواب ګورو. هو دغه سم ده. راځئ دوه نورې بیلګې هم کار وکړو. که هغه عبارت ولیکئ چې جی منفي 15 زموږ لپاره وښیي. کولای شي له هغو نښو څخه ګټه پورته کړئ چې په ریاضي کې شتون لري. دلته لرو چې منفي 15. اوس خپل ځواب ګورو. زموږ ځواب سم ده. راځئ یو بله بیلګه هم کار وکړو. دغه ډېر په زړه پورې ده. داسې عبارت ولیکئ چې 7 ضرب د آر وښیي. دلته د ښودلو لپاره له ټکي څخه ګټه اخلو. یو بله بیلګه کار کوو. ښه لرو دلته چې 10 دغه د اشاریه نښه ده. له هغه څخه غټه ده چې د ضرب مفهوم ورکوي. او د ضرب د نښې پر ځای چې په څیر د x ده له دغه څخه هم کار اخیستلی شو، ځکه د ضرب نښه له x سره دلته له موږ څخه اشتباه نشي. له ټکي څخه ګټه اخلو. نو دلته لرو 10 ضرب د 1. خپل ځواب ګورو. دغه سمه ده. یو بله بیلګه کار کوم. داسې یو عبارت ولیکئ چې 8 تقسیم پر دی وښیي. نو کولای شو ولیکو 8 پر دی. دلته یو بل عبارت لرو. 6 تقسیم پر بی ده. نو دلته لرو 6 تقسیم پر بی. خپل ځواب ګورو. زموږ ځواب سم ده.